د علي وزیر د وژلو پلان جوړ شوی. هغه چې څنګه او څوک غواړي چې علي وزیر ووژني دا ټول درسره په ویډیو کې شریکوو. د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی پولیسو ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او د پاکستان د قومي اسمبلې غړی علي وزیر د ترور پلان جوړ شوی دی او طالبان غواړي چې ویې وژني. د ډیره اسماعیل خان پولیسو علي وزیر ته ویلي دي چې په ځان دې پام کوي ځکه چې د تحریک طالبانو سجنا ګروپ پلان جوړ کړی دی چې دی ترور کړي. خو علي وزیر بیا وایي چې پولیسو ورته دا هم ویلي دي چې دغه ډلې د پلار او 15 کسان نور هم په 2004 کال کې وژلي دي. خو حال دا چې هغه وخت کې د پاکستان تحریک طالبان بیخي جوړ شوی نه و. هغه همداراز په خپلو خبرو کې وایي چې زما د وژلو لپاره مخکې هم پلانونه جوړ شوي دي. په 2013 کال کې په واړه کې او بیا په خړ کمر پیښه کې پر ما ډزې وشوې خو دوی بریالي نشول چې ما ووژني. علي وزیر همداراز وایي چې ما مخکې هم دا خبره کړې ده که ما ته هر ډول تاوان ورسیږي نو د هغې ذمهوار به د پاکستان امنیتي اداره وي ځکه موږ په خپله لار نیغ روان یو. زموږ سوچ فکر او ضمیر صفا دی او موږ د پښتنو د حق لپاره میدان ته راوتلی یو چې په دې برخه کې له هیچا ویره هم نه لرو. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.